دوستانو سلامونه. دې نه مخکې مې یو ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه کولی شو په واتساپ کې یو پیغام یا یو میسج SMS هغه که وایس میسج وي که کوم ویډیو وي او که منظور وي تاسې یې پین کړئ. خو د یو میسج یا د پیغام پین کولو طریقه وه. نن به زه تاسو ته داسې طریقه ښیم چې هغه سره تاسې کولی شئ کوم مهمې شمیرې چې دي یا نمبرونه چې دي غواړئ تاسې بعضې کسان ته چې ډېر مثلا کاروبار لري همداسې یا نور ډېر مشهور وي هغې ته پیغامونه ډېر راځي. نو کوم شمیرې چې ورته مهمې دي یا غواړي چې هر وخت په سر کې اوسي ځکه پیغامونه چې زیات راشي نو کوم چې نوي راغلي هغه په سر کې او دا نور زاړه بیا ښکته ځي. نو هغه لپاره تاسې په واتساپ باندې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ اوس دلته مثلا دغه 6 نمبرونه دي 6 دانې دي. نو دې کې مثلا تاسې کولی شئ چې یوازې درې دانې پن او یا هم استنجاق کړئ. نو هر نمبر چې اوس تاسو ته په دې چټ باکس کې مهم و هغه باندې به تاسې ګوته پریس ونیسئ کلیک پرې ونیسئ. نو دلته تاسو ته آپشن درکوي دغه دوم آپشن د استنجاق په دې به کلیک وکړئ. بیا مثلا اوس دغه نمبر ماته مهم دی نو زه به په دې باندې کلیک وکړم بیا به په استنجاق کلیک وکړم. نو دې سره یوازې تاسې کولی شئ چې 3 نمبرونه یا 3 نفره تاسې پین کړئ. دې نه ډېر نه شئ کولی. زه به تاسو ته هم ښیم. اوس مثلا 3 دانې مې پین کړ تاسې لیدلی شئ. څلورم چې کله کومه نو دلته وایي چې you can only pin up to 3 chats